صحیح کې 48 بابا د جهاد باره کې، ابن ماجه کې 46 بابا د جهاد باره کې، ذخیرت احادیث بابونه، مستقل کتابونه، کتاب المغازی، کتاب الجهاد، د فقهاو کتابونه وګورئ، فقهي شروع د غټو کتابونو پورې کې ټولو کې کتاب السیر، کتاب السیر، کتاب السیر. ته چې د چا په مذهب کې امام اعظم ابو حنیفه کوفي دې د خولې کتاب دې د خولې کتاب چې امام محمد صاحب لیکلی، سیر صغیر، سیر کبیر، غټ غټ کتابونه دي، دواړه د جهاد مضامین دي، ټول د جهاد باره کې دوه مستقل غټ غټ کتابونه چې ظاهر روایت ورته وایي، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات، په دې کې دا سیر صغیر، سیر کبیر مطلقاً ټول د جهاد باره کې ذکر. د صحابه ذهن کې مشکوک ونه غورځوئ. صلح د حدیبه نن صلح د پاره زمونږ د پاره دلیل ده. محمد رسول الله په دې صلح کې څومره ګټه وکړه چې کله د حدیبې صلح وشو، په دې وخت کې 1.5 زره مسلمانان دي. څومره؟ 1.5 زره. د حدیبې صلح وشو، هغه نه وروسته څومره فتوحات راغی تر خیبره پورې، لیکن بیا چې صلح وخت پوره شو، مکه مکرمه نیول کېږي، بیا نو هغه وخت کې مسلمانان څومره دي؟ فتح د مکې کې 1 زره، د 1.5 زره نه 1 زره ته رسېږي. بیا چې کله محمد رسول الله حجة الوداع کې تقریر کوي، دې وخت کې صحابه څومره دي؟ 1.4 زره، 1.5 لک. روایتونه مختلف دي. د صحابو نه قربانیانو شروع دي. په همدې لاره کې په بدر غزا کې 16 کسه صحابه شهیدانېږي، احد کې 80 صحابه شهیدانېږي، په خیبر په حنین کې 12 کسه، خیبر کې 18 کسه، او صلح د حدیبه کې 1 کس، فتح د مکې کې 2 کسه، غزوه تبوک کې 3 کسه، غزوه بیر معونه کې 80 کسه، 256 په یو روایت کې، په بل روایت کې 259، په بل روایت کې 263 صحابه د محمد رسول الله زمانه کې شهیدانېږي. د محمد رسول الله د زمانې نه ونیسه تر حضرت معاویه صاحب وخته پورې